زمان خوږ اسلام عزتمند مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو او یو اسلامی معاشره کی اوسو، یعنی اکثر میل او جول ناستا پاستا او ولالم دا د خپل مسلمانانو ورونو سره ده. اوس جون د تیرول دي یو بل سره، نو مسلمانان به د یو بل سره جون څنګه تیری؟ د دوی ترمنځ خو زندگی ده، دا زندگی به په کومه طریقه تیری؟ نو د دقې د یو بل د مسلمانانو سره د زندگی د تیرولو موږ ته قرآن او شریعت او دین او اسلام ډېر سخت تاکید راکړی دی چې چونکې یو معاشره کې دا مسلمانان اوسي، نو دا مسلمانان به د یو بل سره مینه او محبت ساتي، د یو بل به خیال ساتي، او چې کومه معاشره کې مسلمانان د یو بل سره مینه او محبت خیال ساتي، دا معاشره به ښکلې روانه وي. او دویم نمبر دا ده چې د دې مینې او د محبت د وجې به الله دله دنیا کې هم ډېر لوی خیر ورکوي او د آخرت د خیر ښې اندازه نشته. دی به خامخا یو بل سره ښکلې ژوند تېروي او دغه ښکلې ژوند به د ده دپاره الله د دنیا او د آخرت د کامیابۍ لویه ذریعه جوړوي او معاشره به ښکلې مزېداره وي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو د معاشري متعلق مثال پیش کړی دی. وی د مسلمانانو دا یو بل سره ژوند تیرول په شان د یو بلډینګ دی، د یو عمارت دی. اوس دا عمارت به الله کامیاب وي، دا بلډینګ به الله کامیاب وي چې دا په صحیح طریقه ولاړ وي او دې کې درازونه نه وي، چوندونه پکې نه وي. او چې کله په یو بلډینګ او کور کې چوند راغی، موږ وایو لکه دا نقصاني دي، دا به نقصان کوي. دغه شان دا مسلمانان چې د یو بل سره خواږه وي، د یو بل سره تعلق ښکلي وي، دا بلډینګ به مزېدار وي، نقصان به پکې نه وي. او که نه د یو بل سره د دوی روانې وي جالې رالې، معاشره به روانه وي، بېګال به پکې وي، بلډینګ به راپروزي، نقصاني به وي. نو نقصان ته به نه رسئ. او بیا دویم مثال کې رسول الله مبارک خو ډېر ښکلی مثال ورکړه چې د یو بل سره به داسې ژوند تېروئ لکه چې ستاسو یو وجود یو بلډینګ وي. نو نبي علیه السلام وی مؤمنان په شان د یو وجود دي، ټول مؤمنان په شان د یو وجود دي. ان اشتکا رأسو، کو لږ شانم درد په سر کې وي د یو انسان، ټول بدن ورسره ناقراره وي. چې لږ شان درد په یو ګوته کې وي، ټول بدن ناقراره وي. چې لږ شان درد په غاښ باندې وي، ټول بدن ناقراره وي. دغه شان یو ټیک ته دا معاشره دا ټول مسلمانان په شان د یو وجود دي چې یو کس ته نقصان، یو کس ته تکلیف، او ټول خلک به پې خفه وي، ټول خلک به پې په دې باندې غمجن وي. نو دا معاشره اوس جوړول دا زمونږ او ستاسو باندې لازم دي. د دې په اپوزیټ، د دې په مقابل کې خو زمونږ په دې معاشره کې د یو بل سره بغض او کینه وي، حسد وي، عداوت وي، جګړې وي، نو په دې بیا الله ډېر زیات خفه کیږي. بلکې الله خفګان خو ډېره لویه خبره ده چې زمونږ او ستاسو پې د دنیا او د آخرت بربادي راځي. اعمال هم ته به برباد کیږي. بغض چا سره ساتي، حسد چا سره ساتي، نیک اعمال دې تباه او برباد کیږي. نو زما د خبرې ورو مقصد دا دی، بس دې خبرې ته به راشو چې موږ او تاسو دې دنیا کې ژوند تېرو، نو د یو بل سره به مینه او محبت ساتو، او دا مینه او محبت په تا ډېر لوی مقام ته رسوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی د قیامت په ورځ به الله رب العالمین اعلان وکړي. واورئ دا خبره چې هغه کسان څه شو، هغه کسان کوم ځای دي چې په دنیا کې د الله د رضا دپاره یو بل سره مینه محبت ساته، د الله د رضا دپاره. نو الله ته معلوم دي الله به دې ټولې دنیا ته وښیي چې فلان کې فلان کې فلان کې دوی د الله د رضا دپاره یو بل سره مینه محبت کا. تاسو د الله په ذات یقین کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې دا کومو کسانو د الله د رضا دپاره یو بل سره مینه محبت کول اسجانه وی الله به د قیامت په ورځ د هغې سخت چې د ګرمۍ میدان به وي، سخت تکلیف به وي، انسان به په د سره پورې په خولو کې ډوب وي چې چا د یو بل سره دنیا کې مینه او محبت د الله د رضا دپاره کړی دی، د دې سور میدان نه به الله راوباسي او د خپل د عرش د سوري د لاندې به ولي. مینه محبت داسې یو شی دی الله دې زمونږ او ستاسو د مسلمانانو د یو بل په منځ کې مینه او محبت پیدا کړي. اوس ورونو دا مینه محبت په څنګه پیدا کیږي؟ دا به داسې نه وي چې زه په بلستان کې پروت یم او په بلستان کې به دا شي کیږي، نه. دې دپاره به ته لږ دې دنیا کې سلکشان کې. نو د یو دو مسلمانانو د یو معاشري د مسلمانانو چې یو بل سره مینه او محبت راځي نو دوی به د یو بل د حقوقو خیال ساتي، د یو بل د حق خیال به ساتي. اوس د یو بل باندې د یو انسان په بل انسان، د یو مسلمان په بل مسلمان ډیر حقونه دي، د هغې اندازه نشته. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته لږ اسانه کړې ده، موږ ته یې لږ اسانه کړې ده. حقونه ډیر دي خو موږ ته یو پوټې اسانه کړې ده. هغه اسانه کړې څنګه څه ده؟ هغې داسې ده چې ابو هریره وایي دا د بخاري شریف حدیث دی، د بخاري شریف، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د یو مسلمان په بل مسلمان حقونه ډیر دي خو دا 15 حقه دا ډیر لازم دي. حق المسلم علی المسلم 5، د یو مسلمان په بل مسلمان باندې 15 قسمه حقوق دي. اوس چې چا د دې 15 قسمه حقوقو خیال وساتو، دې تر سره کړل، په دې باندې عمل وکړو، نو یاد ساته د رسول الله مبارک د خولې گفتار، د رسول الله مبارک د خولې وینا دا داسې وینا نه ده زمونږ او د ستاسو په شان، دا محکمه وینا ده. او انشاءالله د دې د برکته به په دې معاشره کې د یو بل سره مینه او محبت داسې زیات شي چې کم معیار رسول الله مبارک د کامیابی دپاره ښولی دی چې په دې 15 حقونو چا عمل وکړي انشاءالله الله به هغې ته رسوي. نو د دې به خیال ساتو. 15 حقه کم یو دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې بیان کړی دی. نو رسول الله مبارک وایي چې حق المسلم علی المسلم 5، 15 حقه دي. د دې په ذریعه باندې به مینه جوړېږي. لومبې رد السلام، رد السلام، په یو بل باندې سلام اچول، یو بل ته سلام کول، یو کس سلام وکړه بل کس اوس د دې هغه جواب ورکول لازم. اوس د دې سلام په وجه باندې دا یاد ساتئ، دا به تا ته په ظاهره باندې هسې اسانه خبرې، دا خو سلام موږ اچو نه. دې کې چې رسول الله مبارک ویلي دي 100% به تا الله هغې مقام ته رسوي، خو دې کې به رضا د الله وي. یو خبره یاد ساتئ چې مقصود پکې د الله رضا وي، انشاءالله وتعالی ته به هغې مقصد ته رسي په هر کار کې. خو بیا په دې کار کې ضروري ده نو کو د الله د رضا دپاره موږ او تاسو په یو بل باندې ښکلي سلام واچو، د دې د برکته به الله د یو بل سره مینه پیدا کړي. سلام په دې خو موږ مخکې جمعو کې بیان کړی دی، صرف ستاسو د ذهن د کلاوالو دپاره او د هغې د اهمیت دپاره برته مختصر بیان وکړم. سلام ورونو تاسو موږ ګورو زمونږ دا معاشره ده او زمونږ دا ژوند دی، هر یو قوم د خپل
ملت مطابق سلامونه اچي. انګریزان چې د ساري ملاویږي وي ګډ مارني، چې د ماسپښین نه پس ملاویږي وي ګډ ایونینګ، د شپې چې ملاویږي نو وی ګډ نایټ. دغه شان هندوان نمسته او وغیره او رام او وغیره راوي دا سلام دی. د مسلمانانو سلام دی. اوس د مسلمانانو سلام څنګه دی؟ او هو زم چې د الله په موږ څومره لوی رحم دی. د مسلمانانو چې د یو بل سره د ملاوېدلو دا کومه طریقه ده او دا سلام دی، دا سلام موږ ته د الله رب العالمین د طرف نه ډالې دی، تحفه ده د الله د طرف نه. ته وې څنګه تحفه دا طریقه موږ ته الله خولې د الله چې تاسو به دا چل کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کړ، نو چې آدم علیه السلام الله پیدا کړ او خبرې شروع کړې، نو لومبي چې آدم علیه السلام خبرې وکړه هغه کومې خبرې وي؟ وی الله ورته وی چې ورشه او دقلته فرشتي دي او په دې فرشتو ته ووایه چې السلام علیکم، چې هغوی څه جواب درکړه. دوست الله آدم علیه السلام ته وښود چې هغې فرشتو څه جواب درکړه، دا به ستا دا اولاد د یو بل سره د ملاوېدو طریقه وي. آدم علیه السلام ورغی، فرشتو ډله ناسته وه، فرشتو ته وی السلام علیکم، فرشتو ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. آدم علیه السلام حیران شو چې ما یو دغه کو هغوی راله جواب. الله هغوی ته دا ښودي چې څنګه راته آدم علیه السلام سلام واچي تاسو به جواب دقه ورکړئ. نو دا سلام لومبې خبره یاده ساتئ چې دا د الله رب العالمین د طرف نه موږ او تاسو ته ډالۍ ده. دویم نمبر د سلام مقصد څه دی؟ اوهو ما ته وګورئ، کو نن موږ د سلام مقصد او مطلب زده کړو، زه راته یقیني ویم چې دا د رسول الله مبارک څه ویلي دي، نو زار شم د هغه د خولې مبارکې نه چې حقیقت کې به د یو بل سره مینه محبت راځي. د سلام معنا څه ده او مقصد څه دی؟ د سلام یو مقصد دا دی چې السلام علیکم تو وې که نه، نو السلام یا مطلب دا دی چې سلام دا د الله نوم دی، دا د الله څه شی دی؟ نوم دی که نه، صفتی نوم دی که نه. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس وپسې السلام، دا خو د الله نوم دی. نو ته وې السلام علیکم، تا سره د الله مل وي، تا سره د الله مل وي. اوس چې الله چا سره مل شو بس د ده خو بیوا پار شوه، نو تو ته السلام علیکم، تا سره د الله وي، تا سره د الله مل وي، نو تو ته وعلیکم السلام، تا سره د الله مل وي. څومره بهترینه دعا. نو که د سلام مطلب موږ د الله نوم والو مطلب یې دا شو. بل وری سلام معنا سلامتیا، سلامتیا معنی دا د سلامتیا. السلام علیکم ته دې د هر قسمه مشکلاتونه، د هر قسمه حادثاتونه، د هر قسمه وباګانو نه ته دې په سلامتیا یې. یارو موږ قدم په قدم د انسان پته نه لګي چې موږ ته کوم ځای کې دامونه پراته دي او کوم ځای حادثات راځي، ته ورته السلام علیکم، الله دې تا د هر مصیبت نه وساتي. ته ورته وعلیکم السلام، الله دې تام په سلامت کې د هر مصیبت نه وساتي. څومره بهترینه دعا. او دریم نمبر وره السلام علیکم، دریم مطلب یې دا دی چې ته د زمانه په سلامتیا یې، نه به زه تا پسې غیبت کوم، نه به تا پسې چغلي کوم، نه به تا ته ضرر در رسوم، نه به تا ته نقصان در رسوم. زما د خولې نه، زما د سترګو نه، زما د غوږونو نه، زما د لاسونو نه، زما د خپو نه ته په سلامتیا یې، تا ته به نقصان نه رسوم. ته ورته وعلیکم السلام، زما د لاسونو خپو د هر اندام نه ته په سلامتیا یې. او چې یو مسلمان د بل مسلمان د لاس او د جبې نه په سلامتیا شو، رسول الله مبارک په حقیقت کې دته مسلمان ویلی دی. المسلمون سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان هغه دی
چې د لاس او د خپو نه بل مسلمان او د ژبې نه محفوظ وي. ته اګریمنټ وکړې، اګریمنټ چې ته زمانه په سلامتی آئی کو تا په دا سوچ باندې دا سلام واچو، والله العظیم تعالی بچرتم الله رب العالمین د بل انسان د نقصان کولو توفیق درنکي. نو دا درې واړه سوچونه به ساتم ښه انشاءالله. اول چې سلام اچو نو وایو به چې تا سره د الله مل وي. دویم به پکې نیت دا کوو چې خدای پاکه زما دا رور د هر مصیبت نه به سلامتیا کړي، او دریم به په سلام کې دا نیت وي چې دې زما د لاس او د ژبې او د خپو د لاسونو نه په سلامتیا دی. اوس ورونو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې زه په دې نیت باندې په تا سلام واچوم او ته په دې نیت په ما سلام واچوې، الله رب العالمین به وی چې خطا دومره خواري وکړه نو باقی امداد به سره زما وي، زما به خود تا سره مینه محبت پیدا کړي. نو یو د مینې د محبت ذریعه شو. بل یې ثواب وره، ته دا مه وایه چې ما وویل چې السلام علیکم خبره ختمه. السلام علیکم رسول الله مبارک وی چې چا ووی الله د ده په عملنامه کې 10 نیکۍ ولیکلې، ورحمت الله چې وسره لیکل لسی وسره نور لیکلې، وبرکاته چې وی نو لس وسره نو په السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د دې د برکت بستا په عملنامه کې 10 نیکۍ ولیکل شي. خو د دې ټولو نه چې ما ته کم د دې لوی فضیلت دی هغه د دې 2 حدیثونو نه وره چې د سلام څومره لوی برکت دی. یو حدیث دا وره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مدینه منوره ته راغی، عبد الله ابن سلام وی زه د مسلمانېدو د پاره راتلم، ما چې زه مسلمان شم، خو ما وی چې زه د رسول الله مبارک نه څه تپوسونه کوم، نو چې هغه تپوسونه وکړم نو د هغې نه پس په عبد الله ابن سلام د یهودو لوی عالم وی چې کله رالم مدینه منورې ته او د رسول الله مبارک په مخ مبارک می دا سترګې ولګېدې نو ما وی تپوسونه په بلو لګوه، قسم د الله په ذات کو دا مخ د دروغجن سړي مخ دی، دا د رښتونکي سړي مخ دی. نو ما د رسول الله مبارک نه چې لومبۍ کې مې خبرې واورېدې هغه خبرې نو هغه دا وه چې یا ایها الناس ای خلکو افشو السلام، سلام زیات خور کې، ډېر په یو بل سلام اچوئ، واطعموا الطعام او د یو بل خوراک ورکوي، وصلوا الارحام د یو بل سره صله رحمي کوي، وصلوا بالليل والناس نيام او چې کله شپه شي او خلک ویده شي نو تاسو الله ته ودرېږئ. اوس چې دا څلور کاره ته وکړل نو پنځم کار به الله وایي زه وکړم ما ته وګورئ تدخلوا الجنة بالسلام. د دې څلورو کارونو د برکته به د الله وایي زه په سلامتیا جنت ته داخل جنت ته تک شته، خدای دې موږ تاسو ټول بوتلیږي، خو بعضې وخت به جنت ته تک ډېر ګران وي، د ډېرو پاټکونو نه به اوري، د ډېرو پاټکونو نه. او رسول الله مبارک وي چې دا څلور کاره چا وکړل نو پاټکونه ختم او په الله به په سلامتیا بغیر د څه محنته به الله جنت ته داخل ای کې لومبۍ افشو السلام. نو ستا د جنت د دخول لومبۍ ذریعه دا ده چې ته سلام خور او دا دویم حدیث وره دا به ډېر خوند درکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی جنت ته داخلېدل بغیر کامل ایمان دا ناممکنه ده. ایمان ضروری دی جنت لپاره، چې چا سره ایمان نه وي په ده جنت داسې حرام دی لکه څنګه چې د ستنې په سوم کې اوښ تېرېدل ناممکن دي، دقه شان بغیر ایمانه جنت ته تګ ناکام دی. خدای زموږ او ستاسو ایمان نصیب کړي. نو ایمان نه بغیر رسول الله مبارک وي جنت ته تګ نشته، او بیا ایمان بغیر د مینې او د محبت نه د یو بل سره کامل کیږي نه. کو ته ډېر منځونه کې، کو ته ډېر اودسونه کې، کو ته ډېرې روجې نیسې، کو ته ډېر حجونه کې، کو ته ډېرې عمرې کې، خو چې د یو بل سره ناچاقي ده، محبت نشته، الله وی جنت ته برانه نه ځي. نو جنت ته بغیر د ایمان نشي تللی او ایمان کامل کیږي بغیر د یو بل د محبت نه.
چې یو بل سره محبت نه وي ایمان به دې کاملیږي نه. چې کله د یو بل سره مینه او محبت راغی ایمان به دې کامل کیږي. نو الا ادلکم ما ته وګورئ رسول الله مبارک په څومره ښکلی انداز وی تاسو ته یو طریقه نه ښیم چې دا یو بل سره مینه او محبت پیدا شي. جنت ته تک بغیر د ایمانه، ایمان بغیر د یو بل محبت نه. محبت به زه څنګه پیدا کوم؟ رسول الله مبارک وی راشه د یو بل سره د محبت د پیدا کولو رته یو آسانه یو بهترینه او یو ښکلې نسخه کومه چې ستاسو به یو هغه قدرتي طور باندې د یو بل سره محبت زیات شي. هغې محبت وي ذریعه څه ده؟ په یو بل سلام اچوئ. نو د سلام د برکته به محبت وي، د محبت د وجې به ستا ایمان کامل وي او د ایمان د کامل د وجې به د الله جنت ته داخل. نو ورونو څومره بهترین څیز دی. الله دې موږ او تاسو ټولو له توفیق راکړي. نو سلام اچوئ ښه، که څوک پیژنې او که څوک نه پیژنې په هغوی باندې سلام اچوئ. رسول الله مبارک یو موقع کې وویې ما ته وګورئ، وایي د قیامت په علامو کې یو علامه دا ده چې سلام به عام نشي. څوک چې پیژنې سلام به اچوي، څوک چې نه پیژنې سلام به پې اچوي نه. دا د قیامت علامه ده. نه، که څوک پیژنې او که نه پیژنې سلام پې اچوه، خو سلام صحیح اچوي. زمون ټول پښتانه سلام غلط دی. اول خو سلام کوي نه، په خیر راغلې، ښه چارې، ستړي مه شي. نو ټیک ده، دا دعا ده، ستړي مه شي، په خیر راغلې، ښه چارې، ښه چاره. دا خو ښه چارې ته موږ ښه په څلوربولي جوړ کړئ، دا ښه چارې یعنې چاره دې څنګه ده. نو دا دعا ده، خو دا سلام نه دی. سلام اصل شي څنګه دی؟ دا زده کې، دا وایه په دغه طریقه وایه السلام علیکم. السلام علیکم دا صحیح سلام دی. سلام علیکم دا غلط دی. سلام علیکم دا خیری دی. وی پتا دی مرض وي نو خیری یو بل ته مه کوئ. السلام علیکم دا څه ښکلي درست سلام اچوئ. ورحمت الله وبرکاتو کو ورسره ووایئ ډېره بهتره ده. خو ورته نه وي نو څه ګناه پې نشته، خو ښکلي درست سلام اچوئ. السلام علیکم. کور ته هم چې دننه شئ په خپلو بچو سلام اچوئ. دا موږ ته الله په قرآن کې ویلي وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسکم. کله چې تاسو خپل کور ته داخل شئ نو په خپلو بچو، په خپلو لورو، په خپل اولاد باندې ښکلي سلام اچئ. السلام علیکم. الله څه وایي؟ الله وایي تحیة مبارکة من عند الله. دا یو ښکلې ډالۍ ده او یو برکتي ډالۍ ده. برکتي څنګه ډالۍ ده؟ دا وره برکت یې څومره دی؟ رسول الله مبارک له یو صحابي راغی، یا رسول الله ډېر سختي دی را سره، د رزق ډېر سختی دی، د نوکرۍ ډېر سختی دی، د مزدورۍ ډېر سختی دی. مزدوری ملېږي نه، رزق ملېږي نه، پټۍ ملېږي نه، دکان ملېږي نه. رسول الله مبارک ته زر ته یو وظیفه خیم. دا د رسول الله مبارک وظیفه ده. وی کله چې کور ته لاړ شي په کور والا سلام اچو، په بچو سلام اچو، السلام علیکم. او د سلام نه پس یو ځل په ما درود ووایه، اللهم صل علی محمد. یا آسان درود وایه صلی الله علیه وسلم. او د سلام نه پس، د درود نه پس بیا یو ځل سورت اخلاص ووایه، قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد. او بیا درود شریف ووایه. سلام د سلام نه پس درود شریف، د درود شریف نه پس قل هو الله احد، قل هو الله احد نه پس بیا درود شریف. دا عمل شروع کا الله رب العالمین بدی رزق فراخ کی. صحابی وی د رسول الله مبارک دا عمل میں شروع کا. وی خپل خو می پریدا په محله کې زما د دې عمل د برکته زما کور کې رزق پریدا، لس کور را سره نور مالداران شو. دا وای تحیة مبارکة من عند الله. دا کور کې ستا سلام اچول دا د الله رب العالمین د طرف ته یو د برکت ذریعہ ده. نو رسول الله مبارک یو دا فرمایل چې رد السلام، د سلام په جواب ورکړئ. چې کله سلام راته څوک وکړي نو ښکلي جواب یې ورکوه او سلام په یو بل باندې اچوئ، عام یې کې. الله دې موږ تاسو ټولو له توفیق را نصیب. دویم نمبر چې د محبت ذریعه راځي نو هغه وایي اجابت الدعوه. دعوت قبلوي، د یو بل دعوت قبلوي، یو بل له دعوت ورکوي. دا زموږ په پښتنو کې نشته.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو بل ته دعوت ورکوي او دعوت قبلوي دې سره به ستاسو مینه او محبت زیاتېږي او دقه شان به رسول الله مبارک کولو چې دعوت په چا ورکړه دعوت پې قبول کړه او دا به وي بلکې ما ته وګورئ رسول الله مبارک به دا وي وی دعوت قبلوي د چا مخ ته او د چا تالي ته ګورئ ما خو خیر اوس خو دا چیلې د خپې اوس ګرانې دي او قیمتي هم دي پخوا دا د دې قیمت نو وی که څوک راله د چیلو د خپو د ښوروا دعوت هم درکړي نو قبلوي یعنې معمولي دعوت دی ولې دی قبلوي رسول الله مبارک به باقاعده دعوت قبلو او ته هم د دعوتونو ده انس رضی الله تعالی عنه وی یو موقع داسې راله چې رسول الله مبارک ما ته چې راځه یو درزي و هغه رسول الله مبارک له دعوت کړو نو رسول الله مبارک ځان سره روان کړ نو یې لاړم نو رسول الله مبارک سره هغه دعوت کې شامل شو وی هغه دعوت کې هغه درزي کاکا چې کوم هغه کدو پوخ کړو دا کدو څه وي دا پیټه کدو دا اوږد کدوان چې دي وی زما کدو انس رضی الله تعالی عنه وی خوښ نو وی چې کله رسول الله مبارک ته په ښوروا کې کدو کېښوده نو قسم د الله په ذات زما هغه منظر نن هم د سترګو نه دی تیر چې رسول الله مبارک په هغه تالي کې کدو ټنګری پسې ګوته ګرځوله او ډېر په شوق به یې خوړه ډېر په مینه به یې هغه کدو راواخېسته او به یې خوړه وایي چې د نبي علیه السلام هغې کدو سره هغه مینې محبت ما وکتل چې نبي علیه السلام یې په خوري وایي تر د مرګه پورې کدو زما بیا دومره خوښ خوراک جوړ شو چې ما به بل شي نه خوړه او دا حقیقت دی چې نبی علیه السلام کدو ډېر خوښ او د کدو ډېرې فایدې دي نو هغې درزي رسول الله مبارک له دعوت کړو رسول الله مبارک دعوت قبول کړه دی نه کتل چې دا درزي دی بلکې تندي ته ګوره د هغه هغې مینې او محبت ته ګوره د هغه هغې اخلاص ته ګوره چې هغې کې څومره برکت زمونږ د دارالعلوم دیوبند مفتي شفیع صاحب رحمهم الله وی زمونږ په وخت کې په دارالعلوم دیوبند کې یو میا صاحب او بیا صاحب میا جی به ورته وي د هغه میا جی مولا نو عالم نو خو د علماو سره ډېره مینه وه نو هغه میا جی صاحب به ګیا خرڅوله ګیا نو ګیا به یې اورېبله نو بازار ته به یې راوړه نو د شپږو پیسو ګیا به وه هغه به یې خرڅه کړه نو 2 پیسې به یې راواخېستې په خپل کور کې به یې لګولې او 2 پیسې به د الله په لار کې ورکړي او 2 پیسې به جمع کولی نو کال پس چې دا 2 پیسې به جمع کولی دینه به رقم جوړ شو په دقیقې 2 پیسو په جمع کېدو باندې به کال پس هغه د دارالعلوم دیوبند چې څومره علماو هغې ټولو له به دعوت کو نو دعوت نه به راوصل نو مفتي شفیع صاحب وایي د دارالعلوم دیوبند ټول استادان به ټول کال د دې په تمه چې د میاجي صاحب دعوت به کوي وی ولې د میاجي صاحب دعوت کې څه کمال وره وی هغه به دومره په اخلاص دومره به په مینو او دومره به په محبت او دومره به هغه د حلال په مال دغه کړو چې هغه دعوت په موږ وخوړو هغې کې به څه چرګان نه وو هغې کې به خشکې روجې وي او دال به د پاسه به یې پې دال واچوو وی هغې خشک وروجې او دال چې به کومه مزه وکړه هغه مزه خو په خپل ځای خو هغې دعوت کې دومره مینه او اخلاص و چې د هغې دعوت د برکته به تمام کال په موږ باندې په عبادت باندې تیر شو د عبادت هغه مزه به موږ ته د دې خوراک د برکته نو چې دعوت کې اخلاص وي نو هغه بیا ډېر دغه وي نو دعوت چې له څوک درکړي هغې دعوت ته ځای خامخا ځای قبلوي او بیا خصوصا د ولیمې دعوت یا د ودونو دعوت نو دې ته ځای خو هغې وخت کې بیا علماو د هغې دغه ممانعت کړی دي چې کله دعوت کې د الله او د الله د رسول نافرمانۍ راشي لکه یو واده دی هغوی کې ډمان ګډ شو یا ډلې ګډې شوې یا پکې ډلې ګډېږي دې دعوت ته د عام خلک نه ځي خاص خلک دې نه ځي علما او عام چې کوم منځګزار دي دا دې ولې نه ځي نه چې د شریعت مطابق یو تا ته دعوت درکړې لاړ شه وله او که نه تا ته عذر و بیمار وي نو بیا مزه نو دعوت کولو او بیا دعوت قبلول
دا د دین او د اسلام یو اهمه فریضه ده، دا پورا ادا کوي. نو چې دعوت څوک درکړي هغې راځئ. او رسول الله مبارک یو ځل چا ولې دعوت تاسو ته مو چې نبي علیه السلام به دعوتونه کول او دعوت ته به یې دغه کول. نو نبي علیه السلام سره یو څلور کسه ځان سره راوله. په لاره چې ته یو صحابي ورته وایي رسول الله زه درته سره ځم، وایي راځه. چې کله دروازې ته ورغله دروازې ورته وټنګوله او هغه سړی یې راووتل. وایي چې تاسو خو څلور کسان نبي علیه السلام ورته یاد کړو، خو دا پنځه کس موږ ځان سره راوستی دي. نو آیا تی د ده دا مېلمستیا راولي قبلی او که نه دې زه واپس کړم؟ هغه ورته یا رسول الله چې تاسو راوستې زه به یې څنګه واپس کوم؟ بلکل اجازت دی د ده د راتلو. نو نبي علیه السلام به باقاعده نو یو بل له دعوت ورکول، یو بل ته دعوت کول، دا رسول الله مبارک د دې پوره تاکید کړی دی. دې سره مینه او محبت زیاتېږي. یو رد السلام شو او بل اجابت الدعوه، یو بل له دعوت کول او سلام اچول. او بیا درې پاتې شو نو وخت ختم شو. ان شاء الله تعالی دا درې برته آینده جمعه کې بیا بیان کم چې هغې کې یو د مریض اعادت دی، دویم نمبر جنازه ده او دریم نمبر انټوش کې دی وکړه. بهترین اعمال دي زمونږ او ستاسو په ژوند کې تیریږي، خو که موږ او تاسو پکې نیت د الله رضا وکړو نو مینه او محبت هم زیاتېږي، یو بل سره به معاشره مزیداره کېږي او ثوابونه به الله ډېر راکوي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د معاشرې د یو بل سره مینه او محبت زیات کړي او په دې خبرو دې الله مونږ او تاسو د عمل توفیق را نصیب کړي. درود شریف ووایئ. او جدا یو وفاتګي شوې ده دا به دا دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي، خپل رحم او فضل او کرم را باندې الله وکړي. الله هم د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او الله دې زموږ او ستاسو د یو بل سره مینه محبت پیدا کړي. الله دې د نفرتونو د بغضونو د کینو نه وساتي. سلام دې الله زموږ او ستاسو یو بل کې عام کړي او یو بل سره دې الله مینه او محبت پیدا کړي او کوم کارونه چې موږ ته خوږ پیغمبر ښودي د الله دې په موږ او تاسو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. څومره مریضان دي الله ټولو مریضانو له صحت ورکړي. ما ته هم دعا وکړئ الله موږ له صحت را نصیب کړي. نور څومره مریضان دي الله یې ټولو مریضانو له صحت ورکړي. الله دې موږ او تاسو د هر قسمه مهلکو خطرناکو بیمارونو الله موږ او تاسو ټول محفوظ کړي. څومره مردگان د اسلام وفات دي الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي. الله یې د ټولو قبرونو جنت د باغچو وګرځوي. او خصوصا زموږ په دې محله کې دا سلمان دی او د نسیم دی والد صاحب او د خان بادر حاجي صاحب ورور جان بادر لالا هغه بل ورځ وفات شو. زموږ د جومات ملګري و الله دې مغفرت نصیب کړي. الله دې قبر د جنت د باغچو وګرځوي او رب العالمین دې ورسره احسانات وکړي او غلوي سفر دې الله خشته کړي. بل زمونږ دلته د اکرام منشي او دا غفران دی رورو او زموږ د زیر الله لالا دی او خو رضوان لالا ډېر ښه انسان او هغه وفات شو. الله یې د هغه مغفرت نصیب کړي. خبر دی الله د جنت د باغچو وګرځوي. نور زموږ او ستاسو څومره مردگان وفات دي الله یې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي. قرضداران دی الله د قرض نه خلاص کړي. بې اولادو له دی الله اولاد ورکړي او د چا څه د ظلم رادونه دي، څه حاجتونه دي، څه شرعي حاجتونه دي، الله د خپلو پټو خزانو نه برابر کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.